د لوی بخونکي خدای پاک سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. زه رفیع الله همت یم، غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د کمرې په څو مهمو اپشنو باندې خبرې وکړم چې څنګه کولی شو موږ تاسو په مینوال موډ کې د کمرې سیټینګ تنظیم کړو او د یو ښکلي انځور لپاره کمره برابره کړو. کله چې وغواړو موږ تاسو د کمرې په سیټینګ کې تغیرات راولو، نو په مینوال موډ کې کمره ټول واک او اختیار کمرمین ته ورکوي چې نظر سوژې ته خپله کمره سیټ کړي او یو ښکلی انځور پرې باندې واخلي. نو د دې دپاره زه راځم په کمره کې مینوال موډ سیټ کوم. په مینوال موډ کې موږ ته مختلف کمانډونه دي یا مختلف آپشنونه دي دلته چې مختلفې دندې لري. اول کمانډ چې دی ایمیج کوالټي دی. ایمیج کوالټي په دې معنا چې زموږ ستاسو د کمرې د تصویر کیفیت موږ ته ښکاره کوي. اول چې دی په ایمیج کوالټي کې لارج فاین دی. لارج فاین په دې معنا چې ګورئ که چیرې زه مثلا په دغه کې تصویر اخلم په لارج فاین کې، نو د فکسلو اندازه به دومره وي او 14 جی بي مېموري کارت کې به 803 دانې تصویرونه دی ذخیره کړي. دغونه وروسته مثلا ګورئ بیا چې دی میډیم لارج دی او دغونه وروسته دغه ټول د زموږ ستاسو د تصویر کیفیتونه دي. او بل چې دی رافلاس لارج فاین دی، یعنی را خپله خامه ډیټا ده. هغه ډیټا دې ته ویل کېږي چې کله موږ وغواړو په کمره باندې تصویر ونیسو، په خام شکل سم مواد چولیږي، بیا وروسته په فوټ شاپ کې په را فارمټ باندې ثبتېږي. دا هم په را فارمټ کې پلس په لارج فاین کې تصویر اخلي. او که وغواړو چې یوازې په را فارمټ کې تصویر واخلو، نه را انتخابوو او اوکې پې باندې سینک ووایو، نو موږ تاسو ته به په را فارمټ کې تصویر واخلي. دغونه وروسته بیپ انیبل دا د کمرې ساوند دی چې مثلا ټچ ساوند کله چې کمره په ټچ سکرین باندې کاروي فعاله یا هم څنګه وي غیر فعاله وي، ډیسیبل یا هم زه ورته وایم چې باید انیبل وي. ریلیز شیټر ویتاوټ کارت چې دی کله چې مثلا موږ تاسو وغواړو چې کمره باندې تصویر واخلو، نو که چیرې مېموري کارت نه وي کې تصویر څنګه وي اخلي، خو په کمره کې ذخیره کېږي نه. او که چیرې ورته وایم چې ډیسیبل بیا په کمره کې مېموري کارت نه وي، نو د نو کارت وارنینګ ورته ورکوي او درته وایي چې په کمره کې مېموري کارت نشته دی. بل چې د ایمیج ریویو دی. ایمیج ریویو کله چې زه مثلا تصویر په کمره باندې واخلم، ما ته په ایل سی ډي سکرین باندې ښکاره شي د څومره وخت دپاره، 2 سیکنډ دپاره، 4 سیکنډ، 8 سیکنډ. او هولډ چې دی کله چې زه وغواړم تصویر په باندې واخلم، همداسې په ثابت شکل یا هولډ شي تر اخره پورې، تر څو چې ما نه وي لرې کړی په ما شکل سره پاتې شي. زه ورته وایم چې باید آف وي، کله چې تصویر په باندې اخلم تصویر ما ته ښکاره نه شي. بل دلته ریډیوس دی، یعنی هغه ځینې تصویرونه دي چې کله موږ تاسو په کمره باندې تصویر نیسو د ځینې کسانو سترګې سرې راځي. دا چې کله انیبل وي سترګې سرې راځي، او که چیرې ډیسیبل وي زموږ ستاسو سترګې بس سوروالی نه رامنځته کوي، البته د فلاش په مقابل کې. دغونه وروسته بل چې دی فلاش کنټرول دی. په فلاش کنټرول کې موږ تاسو کولی شو دلته فلاش کنټرول کو نظر ساحه ته، که چیرې زیاته رڼا وي فلاش موږ تاسو نور ورته کموو، او که چیرې زموږ تاسو ساحه ډیره روښانه وي نو فلاش یا ډیره تیاره وي نو فلاش ورته روښنایي ورته زیاتوو او یو ښکلی انځور پرې باندې نیسو. دا و په لومړي کمانډ کې. دغونه وروسته بل چې د ایکسپوژر کام دی، یعنی زموږ تاسو د تصویر روښنایي ده چې په څومره شکل وي. ګوره مثبت او منفي 15، ډراکر -15 یعنی تیاره، او رایټر یا هم روښنایي ته مثبت 15 پورې موږ تاسو ته زموږ تصویر روښانه او تیاره کېږي. کسټم وایټ بالانس دی چې په خپله خوښه غواړو چې موږ تاسو یو تصویر ته وایټ بالانس څنګه کړو اضافه کړو. دغونه وروسته بل چې دی کالرینګ دی، یا په وایټ بالانس کې د آر جی بي یعنی ریډ ګرین بلو رنګونو میکسینګ دی چې کولی شو موږ تاسو دا کمانډ کې هغه رنګونه ګورئ. که چیرې زه مثلا دا سور طرف ته بوزم، نو هغه رنګونه چې په ساحه کې سره او ګلابي ډوله رنګونه دي هغه به کمره زیات سنسور ته داخل کړي او هغه رنګونه به زیات ذخیره کړي. که مثلا راشم دلته د موبایل کې ودروم، د ټولو رنګونه راخلي او یو ښکلی انځور پرې باندې ثبتېږي. دغونه وروسته کالر سپیس دی چې موږ تاسو آر جی بي
یعنی ریډ گرین بلو چې په اډوبي کمپنۍ کې هم دغه RGB دی موږ تاسو د رنګو څخه استفاده کوو. دغه نه وروسته فکچر سټایل دی. پکچر سټایل د تصویر حالتونه دي چې اوټو د سټانډارد دی، پورټریټ دی، لانډسکیپ دی، مثلا منظره‌ای شکل وي، طبیعي شکل وي. په دې شکل سره موږ تاسو تصویرونه څنګه دي هغه فکچر سټایل په دلته موږ تاسو ته ښکاره کړي. زه ورته چې په اتومات ډول په دې معنی چې باید کمره خپله نظر سوژې ته فکچر سټایل سیټ کړي. بل دغه نه وروسته لایف ویو شوټ دی چې په هغه باندې مثلا غواړو چې په LCD باندې تصویر ونیسو. د دې طریقه په ډیسیبل وي یا هم انیبل وي. AF میتود دی یعنی فیس پلاس ټریکینګ دی یعنی د مخ نیولو دی. البته ټچ شټر دی چې موږ تاسو کله د کمرې په سکرین باندې غواړو تصویر واخلو، کله چې تصویر وي یوازې چې د کمرې په سکرین باندې مثلا لاس ټچ کړو نو کمره به څنګه شي تصویر واخلي. یعنی د ټچ په واسطه سره کولای شو موږ تاسو په کمره باندې تصویر ونیسو. ګراید ډسپلی یا طلایي کرښې دي چې په کمره کې آن او یا هم آف وي. ګورئ دلته ګراید 1 دی، ګراید 2 طلایي کرښې خپله د مسلکي شاټونو اساس دی چې انځورونو ته ژوند وربخي، یعنی انځورونو ته لا دلچسپي او اورولی کړي. که زه مثلا ګراید باندې کلیک وکړم اوس دلته راشم ګورئ موږ تاسو سکرین طلایي کرښو پوښلی دی او د طلایي کرښو څخه دلته بیا استفاده کوو. اسفیکټ روټیټ ته یعنی د تصویر هورزنټال او ورټیکال اندازه ده چې 4 پر 3 کې تصویر دی یا 14 پر 9 کې یا 1 په 1 کې، یعنی هغه د تصویر اندازه ده چې تصویر اوږدوالی او پلنوالی په څومره اندازه باندې وي. نو قدرمنو لیدونکو دا چې د کمره سافټویر ډیر زیات دی نو غواړم چې دغه ویډیو پر 2 برخو باندې وویشم ترڅو پورې په ښه شکل سره په باندې پوه شو. نو قدرمنو لیدونکو دغه د ډیجیټل کیمرې د سافټویر لومړی برخه. تر بلې برخې د خدای پامان.